حقیقت درته کومه د صدیق د صداقت درته کومه د عمر د عدالت درته کومه د عثمان د سخاوت درته کومه د علي د شجاعت درته کومه یلا کا پیرو صاحب السلام علیکم څنګه جل یار بھائی څنګه حالات واقعات تو زما شاعر آشنا ہے کنه او جی حالات خدي ټیک ټاک ګرمي ډیره ده کنه او ډیره موده پس جی یاره مړه بس منډه زیات دي زه ته یوازې جی بس نو بدغه سره لغون د کار ګډ وډي او جی دا څه کار دی چې زه خو زم روانه مړې په منډه واسم نه تودرې د منمای په تاسو د خپل غون د شاعري دی یادې په منډه کې شاعري خو ما هغه کتاب هم مکمل شوی دی کتاب دې لیکلې دی او جی لکه ازماري او بس مشاعرو له سو کم نه انوایټ کینو څوک دې نه ني پیسې به خپل لګو پټرول او یو شی به خپل لګو او جی الله دې غیر کې الله دې غیر کې ته ما د خپل غون د شاعري ویا دا غي نه مخ نه تاسو کومه تاسو آی ډی مې شته په ټیک ټاک یا په فیسبوک په سنوم دا زما آی ډی سليمان جلالي باندې دا سليمان دا په ټیک ټاک او جی او په فیسبوک سره پیج مې باندې مې لانشته ها دا ټیک ټاک باندې دا اکاونټ ټول فالو کی خو په شرط ده کو شاعري خوښه شو خپل شاعري راته وکړه زما ډېر لینتی شاعري دا او جی اوس را دراسه بس یو خپل غونته کې سوې یا ضرور باندې مې نظم لیکلی دی ځکه زما والد صاحب معذور او کنه جی واغی داغي کیمرا ته نه مخصوص کړي او جی ډېر ارو ارمان راځه پورا کړی ماشاءالله ماشاءالله نو استاد مې دې شاعري به تو کوم دا پرور مې لیکلی دی وای رور راته ویل چې نصیحت درته کومه ډېر په مینه محبت درته کومه د یو چا لږ صفت درته کومه دا خبره حقیقت درته کومه د صدیق د صداقت درته کومه د عمر د عدالت درته کومه د عثمان د سخاوت درته کومه د علي د شجاعت درته کومه هغه سخت ورځې قیامت درته کومه د محبوب د شفاعت درته کومه دینه مخکې به یو څو پسې نه ځي د چا مال د چا پیسو پسې بنځي د حلالو لږ خوره شکر وباسه د حرامو ډک کاسو پسې بنځي د دې دا دنیا جنت دی د اغیارو تماشو پسې بنځي د خو تل فساد د خور کړی د شیطان په وسوسو پسې بنځي د چا درد چې اورې زره مدد وکړه د چا درد په خلاصو پسې بنځي بیا بالا کامیابیږي لکه نور به بیا ځلیږي خپل منزل ته برسیږي په مظلوم که خپکیږي که ظالم ته لکه غرغون ته ودرېږي په اجرو کې به یادېږي په نامو کې به یادېږي ترانو کې به یادېږي په کوڅو کې به یادېږي خلکو زړو کې به اوسېږي ډېر په مینه محبت به یادېږي په مرګي د شهادت به یادېږي قبول شوی مغفرت به یادېږي داخل شوی په جنت به یادېږي ډېر په پوخه مهارت به یادېږي سلیمانه که پوخېږي او د خدای نه ته یریږي په دې لاره روانېږي بیا به الله کامیابیږي بیا به الله کامیابی ماشاءالله او بل امجد بھائی زی خو لرې دی سچې شربت تاسو خو لکه غریبانان سره ډېر خیل او یو کشر د طرفه تاسو ته زه چای له یو 100 روپۍ درکوم تاسو خپل چای وکړئ لکه تا وی چې امجد نن زمانه پیسې نه غوښتې نو زه خپل ورکوم نور کله تاسو د چای مړه زه خو یم ستاره سایت نه زه خپل پیسو نه جی نه مهرباني بس دا زما د طرفه استاد الله دې ګران شي او زه دولتمندو پسې ګرځه زه غریبۍ ستا د سیالۍ ویستلی یم السلام علیکم څنګه چل دی حالات واقعات هلاکت ډېر مزېدار شو دی تا له چا درکړې تا ته خبره کومه ما د اوس بس کو نن خو یو مې مزدور دی مزدور دی ورته چوټي پاغی پیژنې یو مزدور څه ته وایي مزدورانه چوټي نو ته ولې روتې صفر کې غریبي ده ټول مزدوران روتې دي ټول روتې دي نو چوټي چا کړې ده سرکار افسرانو نو دا خو دې بیا یو مې سرکار پکار یا ولا یو مې افسر پکار یو مزدور کوله بیا نو پکار ده ما پکار بس سرکاري چوټي ده نن دا دیاړه سره کې کو ټیکه مې کړ سې سره څومره دیاړې نه ده موږ 800 روپۍ راکړي 800 ډېرې دي شکر کار به کېږي
او دا کار دی پیسې وخړې رګټې کنه شکر ما پیژنې کنه بس پهله ملاقات شو پهله ملاقات شو هلته کې زموږ په علاقه کې جمعات مخې ته کور جوړېږي موږ یې لرو دوی چاندم ټولو سوستې کې څومره برا کې نو بس نن ما سره خو نشته د جیب کې وایي چې استاد نه قرض راواخلم زیارت پوره کړم ته زه خپلې پرېږدم قرض برا دی در به کی قرض بس ورته ووایم تو ورته ووایه کو درې کړې وه ته یې دغه د چاندې خبره ده صحیح ده جان صحیح ده زه سبا به ملاوېږي ها؟ سبا رالم بیا به بیخي یې در نه کړی ما استاد ډېر شوم نه دی بس څه وایي نشته را سره استاد یې بیخي خالي دی نشته ما سره فاضل یې کړی دی حاجه نو دا چې ته کور ته لاړ شې او تا ته ماشوم بچي دي شته حاجه نو تا چې بچي وي چې بابا مونږ دې سر وړي نه بیا کور کې خوشته دی شکر دی ها له شل روپیا کور کې وي بس زیارت ورځې پورې زموږ دونه کېږي چې زیارت ورځې پورې زیاده به درله څو درکړي دا پتې بس دغه جوړېږي نو دا یو 5000 څخه کم جوړېږي څه کم 5000 دا یو هفتې حاجه لو شمار راسو چې دا یو هفتې هغه ته اوس په یو ټایم ملو شي نو څنګه به خوشحاله سره هغې به دې کار وشي شکر څه ناڅه به پې وشي جزاک الله کو نور صحیح ښه راته وایه دوا او داسې راته ووایه چې زه ناست یم چې روړ دی ناست یم خوشحاله سي الله ګلې ګل سره څو بچي دي یو زویم یو زوی دی حاجه یو کار به کوې حاجه چې ته اوس نن کله کور ته ځې نو نن به ته بیا به د وړو مور ته وې ستا د وړو مور شوه نو زما خور شوه هغې ته به ووې وایي نن یو مې مزدور وې زه غلطۍ کوي وتې وم وایي نن خو چوټي وه خو بیا به نن الله پاک داسې مزدوري راکړه چې بیا بس داسې اړه شاته راکړې نو هغه به نه مني نو هغې به یقین څنګه راولي نو هغې به یقین داسې راولي چې دا 2 نوټه به دا به سپیشل هغې خور ته ورسېږه ما له صحیح نه صحیح شو صحیح ده او دا یو مې مزدور دی الله پاک داسې دا رس تېره کړه لکه چې افسران چکر ولتلي دي حاجه او په نوم باندې یو مزدور دی مزدوران راوتي دي مزدورۍ له صرف یو کار کولی شو د الله پاک نه دا سوال کولی شو چې الله پاک دې په مونږ او په تاسو باندې خپل رحم وکړي امين او الله پاک دې دونه کامیاب کړي چې ستاسو سوچ ومني امين صحیح ده لاړم نه نرو ٹھیک استاد لور نه 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 استاد خو ډېرې ګټي د هغه دیاړي به هم ډېره ټیکهدار دی دا ټول یې ستا دي او زما دا هغه کور دي